د ښې او خوندورې جنسي اړیکې دوه مهمې ګټې. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. د ښې او خوندورې جنسي اړیکې دوه مهمې ګټې. زه یو خبره اړینه بولم چې په افغانستان کې مشروع کوروالی یوازې د یوې اړتیا په توګه ترې استفاده کیږي. ډېرې ښځې تر دې دمه له زړه د جنسي اړیکې خوند نشي حس کولی، خو دا پر موږ نارینه‌وو د ښځو د شرعي او انساني حق دی چې د کوروالي پر مهال همدومره خوند دوی هم واخلي لکه نارینه یې چې اخلي. کوروالي د ادب او شرم چاره نه دی. په کوروالي کې باید شرم او حیا هیره کړئ. هغه څه وکړئ، یو بل ته له زړه ورسیږئ. که مو چیرته په اونۍ کې 2 یا 3 ځلې سمه جنسي اړیکه لرله، پوره اونۍ به له جنسي خیاله، پردازۍ او چشمچرانۍ څخه په امان کې وئ. د ښې جنسي اړیکې بله ښېګڼه دا ده چې د ښځې او خاوند ترمنځ مینه او صمیمیت ډېروي. راځي د الله تعالی له دې نایابه نعمت څخه لکه چې ښایي خوند ورکړو او د غرایزو تر اشباع وروسته د سکون احساس وکړو. دا چې موږ ځان خلاص کړو، ښځه همداسې پاتې شي او سهار پرته له دې چې خوند یې اخیستی وي په ډېر زحمت غسل وکړي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.